څنګه خان دي قاری صاحب خان وای خان دې خو یا قاری صاحب خان دا کې څه دي ته هم تعالی وړي دا مام نه دي کتلې ښه چا یو ځای نه رالیږلي وای دا دې سړي ته تحفه ورکړه تحفو خو نه یې ځکه دا خوله یې ورانه ونه چې خولې ته راځي خولې وایي ته قلفونه ورتل پکار دي چې وایي دی خولې ته قلفونه ډول پکار دي نور خو مې نه وایي څه که نه 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 څه به نه وایي خپله دکانداري به کوو ښه پردو زنانو سره خو مو خبرې نه کوي کار چا څه درته ویلي کار چا وکړه بس نصیر ته زنګ ووایه چې بس دې زنانو سره خبرې کوم بس ما ستا او د نصیر ورانه یا د دې که بیا دې خبرې وکړې بس بیا به ورانې صحیح بیا دی به ورانه دي خیر ټول تاسو شهید اوسئ ښه که بیا چټیات وویلې او پردو زنانو سره یې خبرې وکړې بیا به ورته ورانې ورانه دي صحیح ده صحیح دا به خلاص کړو ګور مام نه دي کتلي اوسه پورې چې راغلی یوه غوټه مغسې ده ښه صحیح دی څه رالیږلي څه به یې پکې څه هم تا نو غوټۍ کې بند دی نو دې څه نه کړي ناسې ووایه که نه سهار نه چې خبر شوی دا زما دی که نه تاویږي ورا تاویږي وایي چې ګوتې لکه مچۍ لکه مچۍ غوندې تاویږي هغه نصیر ته ورسېد بله نور وخت کې به یې مونځونه کړي او که نه مونځ هم د اجام الله سره وکړو مونځ یې کړی سهار مونځ د اجام الله سره سهار کړی مونځ څو رکعته یې څلور څلور رکعته اول څه یې اول څلور دوه رکعته سنت بیا بیا دوه رکعته سنت بیا دوه رکعته فرض داسې خو مونږ ته ګران یې که نه ها وایي خپله ته نصیر ته یې خواله ته راشه ته راشه کښېنه ته یې خواله دا خو د تا دی که نه مونږ دې یا بسم الله وکړو ماشاءالله ماشاءالله وایي تا ته زنانو جامې رالیږلي چا چې درلیږلي زنانو دې راستولي نه تا سره به دا ښایسته ښکاري و که نه سره برابر یې ښایسته و که نه دا ماشاءالله بیخي وښایسته دا د مورکۍ لپاره یې راستولي دا ساده روپۍ جامه ده د مور لپاره راستولي دا وګوره دا پټه نه تازه نه لو پټه ده هغه د مور هغه ده پیجامه ده دا وګوره دا صحیح ده مګاکي ده ورته زه خدای دې خیر ورکړي نو ګران کې ده ګران کې ده ګوره دا تا ته راستولي دی ښه دا یې وګوره دی ته پلار ته راستولي او دی هغه بل هغه ته راستولي ستا ځواني زما ویل اوس به پاچا ویل دا قبضه واخلم دا تا ښه دی دا سپین خو دې شته که نه دا ته واله او دا هغه بل ته ورکړه چې نوم دا واهب ته ورکړه کومه چې تفاته کچله ستا ځانې زما ده کچېرې ستا ځواني زما یې کچله کچله څه معنا تا بیا وایي نو کومه چې وایي وایي کچله ستا ځانې زما بیا نو هلته یې نه ټکه وایي نه دا دی هغه او بس تاسو خپل منځ کې سره جوړ شئ هغه به مورکۍ ته ورکړي ښه مولا دې خیر ورکړي اول ټول دومره په خلکو ګرانې ورسته ای بیا غوټ بازار کې وګڼم څلور وه نصیر هغه ګنډلې خو راکړو ځان هغه لرانه ښه ته ګنډلې لور ده هغه ولې څومره ښایسته پلاستیکو کې بند کړي دا به وایي چې مورکۍ ته به ورکړو دا به پټه به د زما د مور شي دا جامو سره به یې د مور شي او دا به د واهب شي پلار دې سپین پلار جرګون به ګوله شي که نه دا به د بل شي دا به د چا شي واهب خان دا به زما شي ها بس دعا خو ورته وکړه چې بس الله دې دا چا کړي دي کس څه نوم دی کس معلوم نه دی وروره خو موږ راوړل دا دی بس دعا ورته بس دوا ورته داسې وکړو چې خدای دې مور پلار ته ښه آباد لارې کړي په لاس پورته که نه بله که دا خو دغه څه خیر دی ښه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله تكما دا كلمة نشارة لقل الله دمور أفلاط خابار مريض آمين يا الله تمام قرضنا طول مسلمان دي خدای قرضنا نخلاص يا الله كما دا كالي شارة لقل الله دمور أفلاط خويندو تورونو تخشار الله آمين يا الله تفضلي سلمان الله دي لفورتي إنسان تسلش كولاني زيش مولي غش يا الله كما دا أخي سكا لشارة لقل سيد الله مور أفلاط يا الله خشار الله
تاخذ يا دريزه لو قرضونه نخلاص كل مسلمان ده الله قرضونه نخلاص كي الله ينو دشمنان ورخي يا الله مسلم بخان مسلم ده دكان رو رمى بوش علي يا الله يا الله خدای نو قرضونه نخلاص كي خدای نو دشمن ورخي خو بارم یو دعا وکړه چا چې ودونه نه کړي چا چې ودونه نه کړي یا الله هغه خدای دې غم له وساتي